دوی رامنډه کې ویلې دي سو بيدا بری بيدا په خطا شوی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي په کوم نامه یاد وای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په کوم نامه یاد وای امام بخاری صاحب سره تاسو کوم د انصاف نه کار واخستو هغه په کوم نامه باندې یاد کی غل راشي ملونی شي دوی اوس د کور والا نشي ویلې دي بيدا بری صحابو له کنزل کې چا کړی څومره بيدا بي چې په جانب مقابل کې د سره په دې طرف کې نشه ادب هغه د لیدو نه خلص دکې شیخ عبد السلام رحمه الله اورموړي والا اخر راغلی د قران ختم لچا ورته وي ته د امام صاحب بيدوي کوي هغه تاسو د تاریخ تاسو د بیان سمايات کوي وای خی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ما رحمه الله نه ویلي علم دې اغار سره حق لري کتا سو دې کتابونه وګورئ خاص کر امام شافعی رحمه الله هغه بیچاره خود دې شنوري لګي او قیدی گزار دو امام شافعی سے باندې کړه وي ک جهل شافعی حالانکه اوچت امام دی هغه دې برامنډه کې شاله دي صحابه ولا دا صحابه ولا ائمه ولا کنذل کینا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رساله ولیکل رفع الملام چې دا علما معذور دي چې حق رسیدلی نه دي یو اجر خوښتا ادب اخر د امت بلعنت وي په اول باندې بيدا وبشي نو دې رامنډه کې ویجو کوله کې دې مراد علي حدیث دي نو ورته جوړه کاکا ته وګوره چې څومره احترام هغه د علماء ساتي او د ټول مولانو دی یو نه چې دې سره د ښځو وکړي دولسم مجلس د درس چې کله تاسو راځي نو مولانا صاحب جامع به مصفای په اودس کې به وای خاص کر د درس مخکې څلور رکعات مونږ خوشبي استعمالول مسواک استعمالول ګیره کومنځول وخت برابرول د سینا لکه موږ ډېر طالب العلمان پاسو ګورا د شپې پرې درې باندې شطرنجي پرش باندې سیملی به راټولې او دین ورش اوس په واله مو بکای کپاس بالښتونو ګورې ته بدا ګمان کې میسنم پلازي سره بازار څخه لګیدلې نمونه تو شک چې د شپې راس پیسې ملي دا بچا وړي دا تربیت نشته په دې بخښه کېږي نه کا په دې کې الحمدلله برشونه عمل کړي دی هغه تاپونه ګوري دی هغه بسترې ګوري چې څنګه شي ارڅ برابر کی دی هغه پیلې ګوري دی هغه کاسي ګوري الله دې کې ځانور په خپه نشي هغه تربیت شوی دی کاسي شو ګوري ګلاسونه شو ګوري حق سره حیران شي دی وی جمعه تر بل جمعه کې ترکاری اخره ترکاری به ولي شي ختم شي رنگ بدل شي سوال ملحان دا ظاهري تاسو له بدل کې خو لیکن د شي نه دي امام مالک رحمت الله علیه بچکل رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راتلو صفا جامه به واغوسا خوشبو به ولګولا حتی تر دې پورې چې بعض ملګرو نه په ولاړه باندې مطالبه حدیث کړي د خپشه وی دی کینه لاندې چریان د درس کې ناشتي په دې رنګ کې تغییر راځي اتلس یا دویش کرات ملګرو دې پښتنه وکړي چې شه دی وتا سو وګوره دا شامه چې ګوري ال تلړم یا مچې پر تلا اول بدی ویلې وکړي چې موږ دا وجلې وې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره شروع کړې و او په دې مقام کې دا مناسب نه ګڼل شي دا قطش موږ لراشه من قران او حدیث چې اخر ورسو را ورسو عبد الله بن مبارک فرمایي وزیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په درس کې ناسوم تقریبا 14 کرت په دې رنګ کې تغییر راغی چې پښتنه موږ لړم چې چلو حدیث چې ناس ویل کده رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې شناس وي قطاده رحمه الله کې لوی عادت دا چې هغه پیغمبر احادیث نه ویل مگر په اودس عمش کوم د عادت او اودس نو په پروګرام برابر شو په به کې نه به ایسته په دې وخت کې تیمم والو ولانا باندې باقي احادیث نه جواب اول نه به وي در لسم چې کله جریان د درس کې نه خطبه غوډي ورته وایي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام